هغه درملیز تاسیسات په نښه او مهرلاک شول چې د داخلي تولیداتو په نامه یې بدل درمل پلورل. د څارنې او پلټنې ریاست مسؤلینو له درملیزو تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو په ملتیا نن شنبه د روان 1444 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په 13مه نیټه د کابل ښار هوټل پروان سیمه کې د یو شمېر درملیزو مارکیټونو څخه څارنه وکړه چې په نتیجه کې هغه درملیز تاسیسات مهرلاک کړل چې د داخلي تولیداتو تر عنوان لاندې داسې درمل پلورل چې هویت یې معلوم نه و. د ملي اداره غذا او دوا ملي اداره ته راپور رسېدلی و تقریبا 2 هفتې مخکې موږ ټول بررسي کړله چې 12 دانې د غیر جواز دلته تولید لري چې داخلي تولیدات وړاندې هم بد کړي وو او کوم ریزلټ نه ورکوي نتیجه په بار منفي راغلې وه. همدا هر دکان یو داخلي خپله تولیدي فابریکه لري نو موږ اوس د فعلا دپاره دا دکانونه بند کړله. د دې څخه پوښتنه کوو چې دوی داخلي تولیدات چېرته دوی په کورونو کې جوړوي. اوس مثال لکه پایډین جوړوي، ګلیسرین جوړوي، واسلین جوړوي، همدغه شان ټوله موږ ته راپور رسېدلی و. په هغه مطابق په هغه پلان مطابق باندې موږ تقریبا نن 8 دکانه بند کړله. په ورته وخت کې د درملو داخلي تولیداتو او متشبثینو ټولنې د خوړو او درملو ملي ادارې له یاد اقدام څخه هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې دغه ډول څارنه او د تخلفاتو مخنیوی به د داخلي تولیداتو د ودې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. افغانستان د درملو خوړو ملي ادارې د هغه تولیداتو یا د هغه اقلامو په ارتباط باندې چې د افغانستان د داخلي تولید مشابه اقلام دي او دا په نامعلومه ډول تولیدیږي او هیڅ ادرس او هویت د دې معلوم نه دی، کیفیت موضوع خو بیخي واضح نه ده. د دې په اړه هغه بې سابقه اقدام وکړ چې واقعا موږ یې ستایو او د دې کار څخه موږ ډېر خوشحاله یو. مخکې هم موږ د دې کار د تعقیب غوښتنه کړې وه. د درملو داخلي تولیداتو فابریکې مالکین هم د خوړو او درملو ملي ادارې له یاد اقدام څخه خوښي څرګندوي او په هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای له داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. خپلو وطنوالو څخه هم دا غواړو چې په ټولو شیانو کې د ضرورت وړ د داخلي تولیداتو څخه ګټه واخلي او هغه باید مروج سي ځکه زموږ ملي اقتصاد پر هغه ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي اداره د درملو داخلي تولیداتو د ملاتړ ډاډ ورکوي او زیاتوي چې په هیڅ صورت به ورته بدلو درملو ته د پلور اجازه ور نه کړي.